دا پاک رسول چې پکې جوړ شنا روزا دا ګلونو باغچا دا ټولې دنیا کې سمرک شولې مقبره دا ګلونو باغچا دا دا پاک رسول چې پکې جوړ شنا روزا دا ګلونو باغچا دا ټولې دنیا کې سمرک شولې مقبره دا ګلونو باغچا دا پکې پراتو څلور یارانا دا پاک رسول دی پکې پراتو څلور یارانا دا پاک رسول دی پکې پراتو څلور یارانا دا پاک رسول دی بل دی اصحابو سمرا لویا مقبره دا ګلونو باغچا دا بل دی اصحابو سمرا لویا مقبره دا ګلونو باغچا دا د پاک رسول چې پکې جوړ شنا روزا دا ګلونو باغچا دا ټولې دنیا کې سمرک شولې مقبره دا ګلونو باغچا دا د پاک رسول چې پکې جوړ شنا روزا دا ګلونو باغچا دا ټولې دنیا کې سمرک شولې مقبره دا ګلونو باغچا دا هر جانور درومي کال په کال زیارت کیږي هر جانور درومي کال په کال زیارت کیږي هر جانور درومي کال په کال زیارت کیږي هر یو حاجی تا دا دعا او خزانه دا ګلونو باغچا دا د پاک رسول چې پکې جوړ شنا روزا دا ګلونو باغچا دا ټولې دنیا کې سمرک شولې مقبره دا ګلونو باغچا دا حاجی کا ویل پښوندونه جنت تلاړه حاجی کا ویل پښوندونه جنت تلاړه حاجی کا ویل پښوندونه جنت تلاړه دارو بنشتي دا جنت یا وا ټوکړه دا ګلونو باغچا دا دارو بنشتي دا جنت یا وا ټوکړه دا ګلونو باغچا دا د پاک رسول چې پکې جوړ شنا روزا دا ګلونو باغچا دا ټولې دنیا کې سمرک شولې مقبره دا ګلونو باغچا دا جنت وړه میناره دا په مدینه کې دا جنت وړه میناره دا په مدینه کې جنت وړه میناره دا په مدینه کې دا میناره دا رحمتونو نشانه دا ګلونو باغچا دا دا میناره دا رحمتونو نشانه دا ګلونو باغچا دا د پاک رسول چې پکې جوړ شنا روزا دا ګلونو باغچا دا ټولې دنیا کې سمرک شولې مقبره دا ګلونو باغچا دا اسیر مروت هر وخت ژاړي د یار په غم کې اسیر مروت هر وخت ژاړي د یار په غم کې اسیر مروت هر وخت ژاړي د یار په غم کې ګناه معاف کا ورنا تنگا زمانہ دا ګلونو باغچا دا ہے ګناه معاف کا ورنا تنگا زمانہ دا ګلونو باغچا دا د پاک رسول چې پکې جوړ شنا روزا دا ګلونو باغچا دا ټولې دنیا کې سمرک شولې مقبره دا ګلونو باغچا دا عاشقا چې در روان شله جمانا اوخ کې مړې مړې تو یو مازال غمانا حاجی ګلا چې روزي تما خما
چې پکې جوړ شنا روزه دا ګلونو باغچه دا ټولې دنیا کې څومره ښکلې مقبره دا ګلونو باغچه دا اوردونکو دا خیستان شریف په فرمایش تا جناب قاری ایوب خان صاحب، حافظ محمد سجاد صاحب، قاری عبدالرحمن، حافظ حمید الله، حافظ ولی الرحمن او سپیشل فرمایش کړو جناب حافظ قدیر الله جیلانی په اوازونو وړاندې کیږي جناب عارف رحمان مروت او رضوان الله ذاکر بیٹنی په کلام د محترم جناب ګل رحمان آصر صاحب ریکارډینګ رحاب سټوډیو لکی مروت السلام.